السلام علیکم، زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 1 کسان نور ووژل. په عمل کې د کرونا وایرس له کبله د مړو د حسابه پنجاب د ټولو نه زیات متاثره شوی دی. در اوسه پورې په پنجاب کې د کرونا وایرس له کبله 3320 کسان مړه دي. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په سیند کې 3 ډاکټران نور مړه شوي دي. بل اړخته د کرونا وایرس د ویکسینو په غټه پیمانه باندې د بلیک مارکیټینګ او سمګلینګ انکشاف شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د چینو د قیمت په کمولو باندې د خپل معاشي ټیم شکر ګزار یم. وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ملاقات کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلي دي چې مریم نواز او بلاول د اوخی چې کم وزیر وسره رابطه کړې ده. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید د ملک نه د منی لانډرینګ د ختمولو د عزم اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د اسمبلی د سیشن صدارت وکړ. پولیسو په بټبیره کې د وکلنې ماشومې سره د زیاتی او د سوځولو ملزم گرفتار کړی دی. په کراچۍ کې سیکیورټي فورسز اپریشن کړی دی. بارودي سازو سامان برآمد کړی دی. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې سلیکټډ حکومت جوړونکي دي په قام او ملک باندې رحم وکړي. مریم نواز او بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د حکومت سره د خبرو اترو کولو ټایم تیر شوی دی. دی دا خبرې اترې په جاتی عمره کې د ملاقات په دوران کې د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړي دي. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي دي چې قام په وزارتونو کې نه په نظام کې تبدیلی غواړي. د برطانیې اولنی پرواز د لاس انجلس نه اسلام آباد ته راورسېده. په پخواني اسپی راو انور باندې د امریکې نه پس برطانیې هم پابندي ولګوله. په امریکا کې د ټرک یو ډرایور په سایکل سورو باندې ټرک ور وخېجاو چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 4 نور زخمیان شو. مشهوري اداکارې هیرامانی ګیله کړې ده چې اداکاران دې ته په خپلو ودونو کې وینا نه کوي. نیوزیلینډ د پاکستان خلاف د T20 د سیریز لوبولو دپاره د خپل ټیم د لوبغاړو د نومونو اعلان کړی دی.
اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 1 کسان نور وژلي دي. دغه رنګه تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو مړو شمیره 8940 ته ورسېده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس په ملک کې 2910 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د کرونا وایرس د مړو په حساب باندې پنجاب د ټولو نه زیات متاثر شوی دی. تر اوسه پورې په پنجاب کې کرونا وایرس 3320 مړي کړي دي. دغه رنګه تر اوسه پورې کرونا وایرس په سند کې 3112 په خیبر پختونخوا کې 1415 په بلوچستان کې 103 په صدر مقام اسلام آباد کې 302 په آزاد کشمیر کې 188 او په ګلګت بلتستان کې 200 مړي کړي دي. دغه رنګه په سند کې کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې 3 نور ډاکټران وژلي دي. د سره په سند کې در اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو ډاکټرانو شمیره 45 ته رسیدلې ده. بل اړخ ته د پوره دنیا په مختلفو ملکونو کې د کرونا وایرس د ویکسینو د بلیک مارکیټینګ او سمګلینګ انکشاف شوی دی. وایي چې په پوره دنیا کې بلیک مارکیټینګ کوونکي او سمګلران په حرکت کې راغلي دي. وزیر اعظم عمران خان د چینو د قیمت په کمولو باندې د خپل معاشي ټیم شکریا ادا کړې ده او خراج تحسین ورته پیش کړی دی. د وی چې د چینو د کیلو په قیمت کې 10 روپۍ کمی راغلی دی. په 102 روپۍ باندې د چینو د خرڅیدونکي کیلو قیمت اوس 80 روپو ته راغلی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د وزیر اعظم او وزیر اعلی ترمنځ په ترقیاتی منصوبو، کرونا سیاسی صورتحال، سیاحت ته په ترقی ورکولو، د پی ډی ایم په احتجاجي تحریک د خیالاتو تبادله وشوه. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز یو خبري کانفرنس ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې مریم نواز او بلاول دي نمونه واخلي چې کم وزیر وسره رابطه کړې ده. د زیاته کړې ده چې حکومت ته هیڅ ضرورت نشته چې د اپوزیشن سره رابطه وکړي. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید د وزیر داخله جوړېدو نه فوراً پس په خپلو اولنو خبرو اترو کې د ملک نه د منی لاډرینګ د خاتمې د عزم اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د صوبایي اسمبلی د اجلاس صدارت کړی دی. بلخوا کتونکو تاسو په دې تصویر کې په سکرین باندې ګورئ چې د صوبایي اسمبلی ارکان اجلاس کې وینا کوي. څو ورځې وړاندې په پیښور بډبیره کې د 1 کلنې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی وژلی شوی او بیا د هغې مړی سوځولی شوی و. د دغه جنسي زیاتي کوونکي او مړي سوځونکي ملزم پولیس گرفتار کړی دی. ملزم اسف رضا اعتراف جرم کړی دی. د پولیس مطابق ملزم د ماشومې سره جنسي زیاتی کړی او بیا یې د ثبوت ختمولو دپاره د دې مړی سوځولی و. بل طرف ته چې کله خلکو ته د ملزم د گرفتارۍ اطلاع میلاو شوه نو خلک مشتعل شو او د ملزم کور ته یې اور ولګوو. د مشتعلو خلکو غوښتنه وه چې ملزم دې ته حواله شي چې دې وسوځوي. ملزم پولیسو په سخته پیره کې عدالت ته پیش کړ. بل اړخ ته په کلاچۍ کې سیکیورټي فورسز د اپریشن په دوران کې په لوی مقدار کې بارودي سازو سامان برآمد کړی دی. د پی ډی ایم مرکزی صدر او د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن په دره ادم خیل کې جلسه عام ته وینا کړې ده. د په دې موقع ویلي دي چې سلیکټډ حکمرانان جوړونکي دي په قام او ملک باندې رحم وکړي. د زیاته کړه چې د قبایلي علاقو انضمام د بیرونی ایجنډې نتیجه ده.
دوی که قبایلی علاقې زم کېدې شي نو ګلګت بلتستان ولې صوبه نشي جوړېدی. دوی چې د لاهور په جلسه کې به PDM د آینده لایحه عمل باقاعده اعلان کوي. بل اړخ ته د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر او د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په جاتی عمره کې ملاقات کړی دی. د دوانو مشرانو په دې موقع باندې ویلي دي چې تر اوسه پورې وزیر اعظم عمران خان دمکۍ ورکولې او اوس منتونه کوي. دې زیاته کړه چې د حکومت سره د خبرو اترو لارې بندي شوې دي. دی وی چې وزیران رابطې کوي خو ولې خبرې اترې ممکنې نه دي. بل اړخ ته حکومت PDM ته په لاهور کې د جلسې د اجازت د نه ورکولو منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې وړاندې ویلې شوي دي چې د جلسې کولو په صورت کې به مقدمات درج کیږي او گرفتاری به کولی شي. دا فیصله د صوبایي انټیلیجنس کمیټې په اجلاس کې شوې ده. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق ویلي دي چې قام په وزارتونو کې نه په نظام کې تبدیلی غواړي. د زیاته کړې ده چې د کنټینرو د ورکولو اعلان کوونکي وزیر اعظم په مخالفینو باندې د ډوډۍ د خوراک مقدمې درج کول شروع کړي دي. د لاس انجلس نه د برطانیې اولنی پرواز اسلام آباد ته راورسېده. د عملي ارکانو په جهاز باندې د دوانو ملکونو جنډې لهراو کړې. د سند پولیس په پخواني SP راو انور باندې د امریکې نه پس برطانیې هم سفري پابندي ولګول او د اساسي منجمد کړې. بھارتی آرمی چیف د سعودي عرب او اماراتو په دوره باندې روان شو. دی به اول متحده عرب امارات ته او بیا سعودي عرب ته ورځي. د امریکې په یو ښار لاس ویګاس کې یو ټرک ډرایور په سیکلو باندې په سورو خلکو باندې ټرک ور وخیجاو چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 4 نور جوبل شو. مشهورې اداکارې هیرامانی ګیله کړې ده چې اداکاران دیتا په ودونو کې د شرکت دعوت نه ورکوي. دې زیاته کړې ده چې پته نشته چې اداکاران د دې سره ولې د دوستۍ کولو نه یریږي. نیوزیلند د پاکستان خلاف د T20 سیریز د لوبولو دپاره د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د نومونو اعلان کړی دی. په اولني T20 میچ کې به د نیوزیلند کرکټ ټیم مشري میچل کوي او په باقي 2 میچونو کې به کین مشر وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین TV سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.